ښه کارونه کوي، خلکو سره همکاري کوي خو لمونځ نه کوي، آیا دا نفر جنت ته تللی شي او که نه، او مسلمان دی او که نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده، د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بنی الاسلام علی 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام د 5 څیزونو نه جوړ دی. د دې ګواهي کول چې د الله تعالی نه علاوه بل معبود نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت رسول دی. مونځ قائمول، زکات ورکول، د بیت الله حج او د رمضان روژې نیول. نو که یو څوک د مانځه د فرضیت نه منکر شي هغه ته خو موږ مسلمان نشو ویلی، هغه کافر دی. اما پاتې شو دا چې هغه د فرضیت نه منکر نه وي اما غافل دی او سس دی، مونځ نه ادا کوي، هغه ته موږ کامل مؤمن نشو ویلی. په تېرې خپرونه کې موږ په دې باندې تفصیلي وغږېدلو. ځینې ائمه خو په دې اند دي چې د تارک الصلات حکم هغه د مرتدینو حکم دی. 3 ورځې دې ده ته مهلت ورکړی شي. که چیرته د توبه وویستله مونځ یې شروع که خو څه به ورته نه وایي. اما که توبه ونه کړه په خپل بېنمازي باندې دا مصر و او بېنمازي ته ادامه ورکوله دا دې قتل کړی شي، ودې وجلی شي، جزای قتل ده. اما امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه، چې د بېنمازه جزا قتل نه دی بلکې دا به په قید او په بندیخانه کې اچول کیږي او هلته به ده ته زجر ورکول کیږي تر څو پورې چې هغه توبه وکړي او مونځ شروع کړي. او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله وفرمایل د سړي او د کفر، د سړي او د کفر یعنی د کافر او مشرک، یعنی د شرک په منځ کې فرق په مانځه پرېښودلو سره دی. که یو سړی مونځ کوه هغه ته به موږ مسلمان وایو، که هغه مونځ نه کوه نو هغه ته به کافر وایو. نو د داسې قسمه احادیثو نه معلومیږي چې مونځ تر کولو والا کافر دی. نو ځکه امام شافعي رحمه الله هم مونځ تر کوونکي ته کافر ویلي او فرمایلی دي چې د مانځه تر کوونکي قتل واجب دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د حدیث مطلب دا دی چې مونځ پرېښودل دومره لویه ګناه ده چې کفر ته نږدې ده او مونځ پرېښودونکی کافر نه دی، البته فاسق او ګناهګار دی. او الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. ته چې مونځ وکې د فحشا او د منکر نه به دې الله ساتي. چې مونځ نه کوې نو ښه کار به چیرته وکړي. تر څو چې منکر نه وي موږ ورته کافر نشو ویلی، خو اشد ګناهګار دی، فاسق دی. الله رب العزت به د دې په باره کې